صنم جان دا راته ووایه موږ اورېدلي چې ستاسو ډمان جنکۍ چې کنده چې خلک پارټیانو له بوځي که نه غلط استعمالوي چې دا درو دی او که رښتیا دغه پارټیانو کې ټولې دا استعمالیږي دغه ټول ښه صنم جان میخې موږ پښتانه چې دی که نه دا کار نه خوښوو موږ پرې تنقید کوو ویلې دا خلک مړه به څه پوهېږي پرېږدوه پښتانه دا به څوک پوهېږي دا جټ خلک دي خوله دې کنګال که او پښتنو نوم دې بیا واغستو نو خیر به دې نه دا دوپړی به وپړخې وړه بیا هله به دې معاف کومه چې تو دې دا ډبولې نه کله در باندې سخت راشي یو بل در باندې سورېږي نو بیا درته پښتانه رااچي دا وګورئ نو زما را بچو د 3 میاشتو فیس شارټ دی او څلورمه دا دې روانه شوه 4 میاشتو فیس دی دا به زه ورکومه نو دا به زه کوم ځای نه ورکوم کوم پښتانه رونه دي نو زه ټولو سلام کوم د سلام نه پس ملګرو څنګه یې ښه خیر دی زموږ سره په میډیو کې صنم جان میخه موجود ده د دې نه به یو څو تپوسونه کوو تاسو راځئ صنم جان دا راته ووایه موږ اورېدلي چې ستاسو ډمان جنکۍ چې کنده چې خلک پارټیانو له بوځي که نه غلط استعمالوي چې دا درو دی او که رښتیا دغه پارټیانو کې ټولې دا استعمالیږي دغه ټولې کوي ټولې کوي ښه دا ټولې غلط استعمالیږي ته پکې څه کوې د خلکو ته نعتونه ښیې او شکر الحمدلله چې زه زما دې نه بایي ځان د بزرګه لور جوړه کړله که نه تا خو به د ماینې نه خپې چوتې کړي اوس تو خټ هم نه غی ځکه چې ایډز د سره کېدل زه بیمار هم یم ځان نه خلک لرې ساتي ښه صنم جان میخې موږ پښتانه چې دی که نه دا کار نه خوښوو موږ پرې تنقید کوو ویلې دا خلک مړه به څه پوهېږي پرېږدوه دا به څوک پوهېږي دا جټ خلک دي پښتانه ناست دغه دي تنقیدونو ته او دغه ته پرېږدوه دې نه تېر شه خپل انجوای کوه ښه موږ پښتانه پړه خو جایلی خو ته داسې غیرتي ورور دی غیرتي دی پلار دی غیرتي دی دا ته چې کم کار کوې دی خلکو پورې دوپړی مګې رامګې دا ته غیرت کار کوې خوله دې کنګال که او پښتنو نوم دې بیا واغستو نو خیر به دې نه دا دوپړی به وپړخې وړه بیا هله به دې معاف کومه چې تو دې دا ډبولې نه کله در باندې سخت راشي یو بل در باندې سورېږي نو بیا درته پښتانه رااچي دا وګورئ نو زما را بچو د 3 میاشتو فیس شارټ دی او څلورمه دا دې روانه شوه 4 میاشتو فیس دی دا به زه ورکومه نو دا به زه کوم ځای نه ورکوم کوم پښتانه رونه دي نو زه د هغې نه بښنه غواړم خفه دي دا کار ښه کار نه ملګرو دا د دوی حالات دي کله چې په غولو کې ونښلي مسله کې ونښلي نو بیا ورته پښتانه رونه چې هغه رایاد شي هسې ورته نه رایادېږي دوی ته په دغه وخت کې یم چې یو ډم دي د دوی سره ورځېږي که نه سپورټ او دا دې وکړي که نه ملګرو زما دې توبه تاسو به ډېر ډمان لیدلی مي او وینئ به کله چېرته په غټه مسله کې ګیر شي یا په غټه بیمارۍ کې ګیر شي زه دوی ته دغه وایم ستاسو یو ډم دې راشي که نه ستاسو ملګرتیا دې وکړي که نه ستاسو سره دې تعاون وکړي که نه په هر څه کې هغو دې ناغو دې کوي یو بل سپورټ دې اوس وکړي که نه دې ته زه دا وایم چې د پښتنو نه به غورې په جهر معافي وغواړې ته چې څه یې د دې پښتنو په سر یې اورې که ته ځانه هر څه کې که غو دې ناغو دې کې ځانه کوه که چاکلیټ دې که څه کې ځانه کوه بند که لکه دا شی بند که په دې درېیمه خپه مې دړکۍ بند که